ډاکټر صاحب تاسو د شیدا د شاعرۍ نه یعنې څه زده کړه کړې ده؟ یاره ثمرجان دا دومره ښایسته سوال وکړو که نه چې موږ خو اکثر زده کړه د داسې کتابونو نه کوو چې څه په علمي موضوعاتو لیکلی شوي د شاعرانو خلک ډېره کمه زده کړه کوي. ستاسو په خیال که په نن دور کې په دې جدید دور کې شیدا صاحب ژوندی وی نو هغه به په کومو موضوعاتو باندې لیکل کولی؟ دا ډېر ښه سوال دی او ښه په دې معنی چې دا ښه ده چې تاسو لږ اسان کړی دی چې موضوعات مو یاد کړي چې په کومو موضوعاتو به لیکل کول نو بیا هم سړی څه اندازه کولی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو زه سمر افریدی یم او الله پاک امرو جوړ خوشحال لره. دا وخت را سره پروفیسر ډاکټر انیف خلیل صاحب ناستی کوي. د سره به نن د نازک خیاله شاعر کاظم خان شیدا صاحب په ادبي او د هغه په ژوند په اړه مرکه کوو. نو راځئ چې د ټولو نه مخکې پروفیسر ډاکټر انیف خلیل صاحب ته په خپل پروګرام کې ستړي مه شي او په خیرالي ووایو. ډاکټر صاحب ټولو نه وړاندې ته ستړي مه شي او په خیرالي یم. ډېره زیاته مننه ثمرجان، الله مو ښه ده او بریالی لره. ډاکټر صاحب د ټولو خبرو نه تیریږو او سوالونو طرف ته ورسو. د ټولو نه مخکې تاسو خو د کاظم خان شیدا باندې بھرپور کار کړی، ډېر کار هم پې کړی، کتابونه هم پې باندې چاپ دي. د هغه د شعرونو باقاعده تشریحګانې کوو، موږ یې ګورو. خو د هغه لنډه شان د ژوند او د ادبي سفر پېژنګلو را سره وکړه چې مینهوال هم ترې خبر شي او موږ هم ترې خبر شو. ګران سمر، داسې ده چې د شیدا د ژوند ډېر حالات خو معلوم نه دي. کم چې معلوم دي نو موږ سره یو ماخذ د هغه خپل دیوان دی او نور ماخذونه د هند ځینې تذکره لیکونکي دي چې په هغې کې قدرت الله شوق رامپوري او په هغې کې حافظ احمد علي خان او یو بل رامپوري دی چې هغوی تذکرې لیکلي دي او د شیدا د ژوند لنډ غوندې حال یې پکې لیکلی دی. د دغو معلوماتو په اړه موږ ویلی شو چې د شیدا کام چې دی هغه خټک دی. هغه په خپله ویلی دي چې زه خټک یم او دویم ویلی دي د خپل دیوان په مقدمه کې چې زه حنفي یم. دا یې هم ویلی دي چې زه د تصوف د نقشبندیه سلسلې لاروی یم. دا هم معلومه ده چې په تصوف کې د هغه د مرشد نوم و میر معصوم ثاني. د خوشحال بابا په اولاد کې هم دی، ځکه چې په خپل دیوان کې اشارې کړي دي. خو دا نه ده معلومه چې د خوشحال بابا په اولاد کې د چا زوی دی. زموږ څېړونکو لیکلي دي چې دا د افضل خان خټک زوی دی. افضل خان د هجري زوی دی، د اشرف خان هجري، او هجري د خوشحال بابا زوی دی. خو د افضل خان په زوی کېدلو کې مشکلات دي، ستونزې دي، مسلې دي، تاریخي واقعیات یې مرسته نه کوي. بیا یو دوه نورې چې کومې زموږ د مشرانو څېړونکو نه سهوې شوي دي، په هغې کې یوه دا خبره ده چې کاظم خان شیدا په 1115 نه واخله تر 1140 پورې د 5 کالو دوران کې پیدا شوی دی. دا راورټي ویلي په سلیکشن فرام دی پویټري اف دی افغانس کې. بس زموږ مشرانو ټولو دغه خبره راونیوه. حبیبي صاحب، رښتین صاحب، بېنوا صاحب خو د شیدا دیوان چاپ کړی دی په ړومبي وار، هغوی هم او ډېرو څېړونکو دغه 15 هم په ځای پرې خو 1140 یې لیکلی دی چې په 40 کې پیدا شوی دی. زمونږ د کوزي پښتونخوا څېړونکو هم دغه لاره وپالله. همیش خلیل صاحب د شیدا دیوان چاپ کړی دی د بېنوا صاحب نه پسته. نو هغوی هم دغه د 1115 نه تر 40 دغه 5 کالو دوران کې د دوی پیدایش لیکلی دی. ما په 2005 کې چې د شیدا دیوان تدوین کولو نو هغې سره مقدمه چې ما لیکله نو ما دغه رای سره یو اختلاف ولرلو او ما د شیدا د دیوان نه هم ځینې سندونه وړاندې کړ چې 1115 نه تر 40 پورې د شیدا پیدایش هم مشکل دی، ستونزې لري. وړومبۍ خبره خو دا ده چې په 1151 کې شیدا په هند د نادرشاه د حملې ذکر کوي په شاعرۍ کې. نو که په 1140 کې پیدا وي نو 1150 کې د 11 کالو شو. نو د 11 کالو ماشوم دا امکان نه لري چې د نادرشاه د حملې ذکر په شاعرۍ کې وکړي، بلکې دا هم امکان نه لري چې شیدا په دغه وخت کې شاعر و، وروسته به شاعر شوی. په 1160 کې بیا شیدا ځینې تاریخونه لیکلي دي، د میر معصوم ثاني تاریخ یې لیکلی دی، ځینې نور تاریخونه یې لیکلي دي. نو که موږ 11 هم کو نو د 21 کالو به شي د 40 په پیدایش په حساب سره. نو بیا هم دا امکان نه لري
چې شیدا دغه حالات او واقعیات بیان کړي. دغې وجه دا ده چې شیدا لکه چې ما تاسو ته اشاره وکړه چې د خوشحال بابا په خاندان کې په خټکو کې په سرای کې چې اوس ورته اکوړې وایي په اکوړي کې پیدا شوی و. بیا په خپل دیوان کې لیکلي دي چې په انفوان شباب کې مې سفر د هجر سفر څه شي په سفر بدل شو. سفر یعنی ژوند د استراحت مې په سفر مو بدل شو. مطلب دا چې په زلمیتوب کې د هند ته روان شوی دی په سفر او دا خو پوخ سفر و بیا په ټول عمر له دې په هند کې پاتې بیا واپس نه دی راغلی. نو چې په زلمیتوب کې شیدا روانېږي د اکوړي نه بیا یې څو کاله په کشمیر کې تیر کړي دي. بیا د رامپور ته تللی دی. په رامپور کې بیا د میر معصوم ثاني مرید شوی دی. بیا یې شاعري هم شروع کړې ده او بیا یې تصوف لاره هم خپله کړې ده او بیا یو لوی شاعر جوړ شوی دی. نو دې باندې ډېره موده لګي. یعنی د شیدا زلمیتوب که موږ د 15 کالو هم واخلو نو په کار ده چې د دې ټولو مراحلو ورسره موږ 25 کاله نور جمع کړو چې دی په هند کې د نادر شاه ذکر کوي د میر معصوم ثاني ذکر کوي. نو دغه وخت کې د شیدا عمر زیات و یعنی دومره زیات و چې موږ ویلی شو چې د 40-50 ترمنځ و. بالکل. نو بیا په 1940 کې د پیدایش سمون نه خوري. ځکه ما په خپل مقدمه کې ویلي دي چې شیدا امکان لري چې د 1925 شاوخوا کال دوه مخکې کال دوه وروستو دې دوران کې پیدا شوي. نو دا خو د پیدایش کیسه شوه. د پلار نوم یې معلوم نه دی ځکه چې افضل خان خټک د پلار کېدلو کې مشکلات دي. البته دا معلومه ده چې د خوشحال په نوسو کې یا په کړوسو کې د چا زوی دی ځکه چې دی خپله خوشحال بابا ته خپل نیکه وایي. یو شعر دی د افغان له شعرا په شیدا باندې د ادب په مقتضا د خان شرف دی. یعنی زه خان ته احترام لرم نو ځکه په افغان شعرا کې هغه په ما شرف لري. نور کوم شاعر په ما شرف نه لري ځکه چې دا مې نیکه دی د ده احترام کوم. نو بیا شیدا وفات شوی او په رامپور کې دی. په 1994 کې وفات شوی دی. د وفات کیته یو کابلي شاعر لیکلی ده چې د شیدا دیوان سره هغه شامله ده او په هغې کې وایي چې دلنظیر د کاظم خان د مرګ تاریخ شو. نو دلنظیر نه راوځي 1904 نه وي. مزار یې هم په رامپور کې دی خو معلوم نه دی. دا معلومه نه ده چې دا د کاظم خان شیدا قبر دی. البته هم په رامپور کې ښخ شوی دی. نو دغه لنډ صورتحال دی د دوی د ژوند. د شیدا وروڼه هم شته. هغه په خپل دیوان کې د محمد عابد خان د یو ورور ذکر کړی دی او هغه یو فارسی کې تاریخ لیکلی دی. نو په هغې کې هم وایي چې زما رشته دار وفات شو. بیا په هغې کې د دوو داسې شخصیاتو یا د دوو داسې انسانانو ذکر کوي چې هغې ته د سترګو تور وي او په هغې باندې د ډېر شدید درد اظهار کوي. نو ما خپله هغې نه دا اندازه کړې ده چې د سترګو تور بچي کیدی شي زامن کیدی شي. نو که زامن یې وي نو شیدا واده هم کړی دی. دغه د ژوند سره یو واقعه تړلې ده چې یاره دی په یو جینۍ مین و بیا هغې ته ویل چې یاره ما سره واده مه کوه او ژوند به دې داسې وي او هغسې. نو هغه چې دی بیا هغه واقعه سمه نه ښکاري. دا چې کومه ورسره تړلې ده دا ځکه سمه نه ښکاري چې شیدا باقاعده واده کړی دی د بچو طرف ته اشاره موجوده ده. نو د هغه ژوند چې دی د عام انسان ژوند و کوم داسې مافوق الفطرت انسان نه و. ډاکټر صاحب د کاظم خان شیدا ځانګړي کوم اړخونه دي؟ یعنې د هغه د شعر ځانګړي اړخونه. جی هغه شعر داسې ده چې شیدا ټول ځانګړی دی او دغه د شاعرۍ چې څومره اړخونه دي هغه هم ځانګړي دي. شیدا په خپله وایي چې په پښتو کې گویا خاص یم سزاوار د اختصاص یم. یعنې په کار ده چې خلک ما خاص سړی وګڼي ځکه چې په پښتو کې زما یو خاص انداز دی. یو ځای کې دا هم وایي چې د شیدا طور یو څه مشکل پسند دی. نو هغې نه مراد دا دی چې یاره زما انداز چې دی هغه هم د نورو نه یو څه ګران دی. یو څه مشکل پسند مطلب دی چې هر لوستونکی په هغې نه پوهېږي. نو اوس تاسو د اړخونو خبره کړې ده. نو د شیدا یو خو اسلوب ځانګړی دی. اسلوب نه مطلب دا دی د هغه سبک ځانګړی دی. سبک نه مطلب دا دی چې د هغه د شعر د وینا کوم انداز دی د هغه کومې استعارې دي د هغه کوم علامتونه دي د هغه کوم تشبیهات دي د هغه کومه ژبه ده د هغه کوم ترنم دی په شعر کې د هغه کومه ژورتیا ده فکري ژورتیا
د هغه کومه مشاهده ده چې د دې کائناتو مشاهده کوي او د کائناتو نه مثالونه د استعارې په تور راخلي، د علامت په تور راخلي او بیا په شعر کې ځای کوي. دا ټول د شیدا ځانګړي دي. بیا چې کله مونږ دې ته ګورو چې د ځینې علامتونه بار بار استعمالوي، تکراري استعمالوي، خو هر وارې په نوې معنی کې استعمالوي. مثال په تور شمع چې کومه کلمه ده هغه شیدا ډېر استعمال کړی ده هر ځلې په نوې معنی کې. حباب بوډبوکې شیدا ډېره زیاته استعمال کړې ده خو هر ځلې په نوې معنی کې استعمال کړې ده. او دغه شانتې ځینې ځانګړي د هغه لفظونه دي، تورې دي، کلمې دي چې هغه او دغه نورو شعري خصوصیاتو هغه بیخي د نورو شاعرانو نه ځانګړی کړی دی. ډاکټر صاحب د شیدا بابا په شاعري کې یعنی تصوف او روحانیت څومره رول ادا کړی او ډېر بنیادي رول یې ادا کړی دی، کردار یې لوبولی دی. لکه چې د شیدا په شعر کې موږ ته اندازه شوې ده چې دی د تصوف د لارې عملي لاروی و. د په یو خاص سلسله کې و چې هغه سلسله د نقشبندیه او زموږ د تصوف چې کوم عالمان دي نو هغوی د نقشبندیه سلسله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته رسوي. نورې ډېرې سلسلې داسې دي چې د هغې لړۍ رسي حضرت علي کرم الله وجهه ته. دا نقشبندیه چې ده دا حضرت ابوبکر صدیق ته رسولی شي. بیا وروستو حضرت مجدد الفسانی هم په دې سلسله کې دی او د شیدا خپل چې کوم مرشد دی میر معصوم ثانی هغه هم په نقشبندیه سلسله کې دی. نو د شیدا چې کوم شاعري ده په کې صوفیانه افکار خو شته، ښه شدت سره شته. البته هغه صوفیانه فکر ته هم دومره هنري رنګ ورکړی دی چې بنده داسې ډېر په اسانه هغه روایتي تصوف ته نه ځي. روایتي تصوف مطلب دا چې په تصوف کې خو به یا د خپلې سلسلې خبرې یا به د وحدت الوجود خبرې یا به د کثرت خبرې یا به د همه از اوست خبرې یا دغه شانتې ځینې نور اصطلاحات دي صوفیانه چې په هغې کې سکر دی، په هغې کې سهو ده، په هغې کې ځینې درجې دي. هغه د شیدا په شاعرۍ کې ډېر په واضح ډول نه محسوسیږي. خو هغه روحانیت چې دی هغه د خالق رضا حاصلول چې دي او هغه د شریعت په چوکاټ کې دننه چې کوم صوفیانه زاویې دي هغه د شیدا په شعر کې شته او هغه ځکه شته چې د تصوف د لارې عملي لاروی او عملي صوفي و او ډېر د لوړې پایې پاک متقي زاهد او نیک صوفي شاعر و. ډاکټر صاحب ستاسو په نظر د شیدا بابا تر ټولو یعنی قوي په شعر کې اثر کم داسې دی چې تاسو په نظر دی؟ یو خو شیدا په خپل دور کې بدقسمته پاتې شوی دی چې ډېرو کمو خلکو لوستی دی. په هند کې شاعري کړې ده، په هند کې دیوان ترتیب کړی او تدوین کړی دی او ډېر وروستو یې صاحبزاده محمدي ته پښتونخوا ته رالیږلی دی دیوان. بیا صاحبزاده محمدي د هغې کلمي نسخې هم تیارې کړي دي خو ډېرو کمو خلکو ته رسېدلی دی. نو شیدا په خپله زمانه کې کم لوستی شوی دی او چې لوستی شوی کم دی نو تاثیر یې هم ځکه نه کېږي چې هغې نه خلک خبر ډېر نه دي. د شیدا په خپل دیوان کې هم داسې ګیلې شته چې ډېر خلک زما معنویت ته نشي راکوزېدی، ډېر خلک زما د شاعرۍ هغه ژوروالي ته د هغې ادراک نشي کولی او ډېرو ځایونو کې دا هم ویلي دي چې لکه زما دا شاعري چې ده دا داسې ده لکه خزانه چې په خاورو کې پټه پرته او بیا وایي چې د ستور ماران یې که نګهباني. یعنی زما د دیوان د سطور یعنی د کرښې نه دي د مصرې دا زما د شعر د معنویت د پاسه لکه د مارانو پراته دي لکه څنګه چې په خزانه مار پروت وي بل چاته یې نه پرېږدي. نو ویل دا غواړي چې زما د لفظونو پورې خو خلک راورسي خو د لفظونو شاته چې کوم معنویت پروت دی، کوم یو پراخ پس منظر او یو جهان پروت دی د معنی نو هغه یو خزانه ده چې د دې لوستونکو نه پټه پاتې ده او هغې ته خلک نه رسي. نو ځکه په خپل دور کې خو شیدا ډېر کم یاد شوی دی، د خپلو هم عصرو هم ډېر کم یاد کړی دی. قاسم علي خان افریدي یې ذکر کړی دی او دوه نور شاعران. بیا وروستو چې د شیدا دیوان په افغانستان کې بینوا صاحب مرحوم چاپ کو نو هم په خپل دور کې دغه چاپ په وخت کې ده په عیسوي کال 1951 نو په دغه وخت کې هم شیدا کم لوستی شوی دی. بیا همیش خلیل صاحب چاپ کو په 1950 کې بیا هم کم لوستی شوی و.
بیا انوار الحق صاحب همدغه د همیش خلیل صاحب په دور کې د شیدا د دیوان ترجمه وکړه، د ځینو ګرانو شعرونو یې ورسره وضاحت هم وکړو. بیا هم شیدا هغسې نو لوستی شوی ځکه چې دغه دور خو د ادبي کره کتونکو څېړونکو یو د نقادانو دور و، خو په شیدا هیڅ کتاب چا نه لیکلو، په شیدا باندې مقالې داسې نه وي، که څه لږ ډېر مضامین پرې لیکلی شوي هغه و چې د شیدا معنی ته څوک نه ورکوزېدل، بس سرسري خبرې وې چې لکه دی پکې سترګې ستایلې دي، دی زلفې ستایلې دي، دی رخسار ستایلی دی، دا شعرونه مې راغونډ کړو، دا به شیدا شو. شیدا خو داسې نه و، شیدا ته ورکوزېدل پکار و. نو دې وروستو داسې وګڼئ چې لساتو کالو کې شیدا ته پام د خلکو راغلی دی او شیدا د سوشل میډیا چې راغله د سوشل میډیا کې مونږ ډېره زیاته توجه شیدا ته وکړه. دې نه علاوه ما خپله دا ضرورت محسوس کړی چې شیدا چونکې ګران دی نو د شیدا د دیوان شرحه پکار ده. نو ما د شیدا د دیوان په شرحه چې شروع وکړه نو 2019 کې د هغه شرحې یو جلد یو ټوک چاپ شو. بیا اوس یو کال مخکې، کال نه څو میاشتې مخکې د هماغه شیدا د شرحې دویم ټوک چاپ شو او په دریم ټوک هم زه کار کوم نو دیوان به مکمل شي. خو دې شرحې سره هم شیدا لږ آسان شو. بیا په سوشل میډیا کې خو زه خپله هم او نور ملګري هم د شیدا په شعر، د هغه په اسلوب، د هغه په فکر خبره کوي. اوس دا زموږ تعلیم یافته چې کوم کول دی، کوم نسل دی، هغوی دا غور کوي، دا کتل غواړي چې دا شیدا څنګه شاعر دی چې هر وخت یو بحث په سوشل میډیا کې هم روان دی، شرحې هم لیکلی شي او په دې پوهنتونونو کې پې باندې هم کار شروع شو. نو شیدا داسې وګڼئ چې د تېرو لساتو کالو راسې د پښتون ولس ذهن ته لږ په صحیح شکل، په بشپړ شکل ورسېدو او کار پې لا پاتې دی، کار پې ډېر زیات پاتې دی، په ډېرو زاویو شیدا راسپړل غواړي. د شیدا د پایې نقاد خو موږ اوس هم نه لرو، خو دا ده چې اوس ورته توجه شوې ده نو یو وخت به راشي چې شیدا به په خپل اصلي شکل د هغې ادراک موږ وکړی شو. ډاکټر صاحب د شیدا بابا کوم داسې اړخونه دي چې هغه اوس هم تحقیق ته یعنی اړتیا لري او مطلب تر اوسه پورې پې باندې څومره کار شوی یعنی تاسو په نظر؟ دا مو بالکل د هغه لومبۍ پوښتنې سره تړلې پوښتنه ده. ما د خپل جواب په آخر کې دا وویل چې شیدا راسپړل غواړي. نو ستاسو دا پوښتنه دا ده چې کوم اړخونه یې راسپړل غواړي. بالکل اوس داسې ده چې د شیدا په دې شاعرۍ کې ځینې داسې اړخونه دي چې اوس هم زموږ د لوستونکو، د څېړونکو ورته ډېر پام نه دی. د شیدا چې کوم ساینسي فکر دی هغه چې په فلکیاتو کومه خبره کوي، هغه چې په جغرافیه کومه خبره کوي، هغه چې په د ځمکې نه لاندې کوم علوم دي چې موږ ورته جیالوجي وایو، هغه شیدا چې د ساینسي علم د خپل دور کمې غټې اشارې لري هغې کار نه دی شوی. سره دی چې د شیدا په وخت کې دغه نوی ساینس موږ ته دومره نور رسېدلی. البته شیدا په هند کې نو هند د هند رامپور او هغه سیمې زموږ د پښتونخوا د سیمې نه په ساینس کې هم وړاندې وي. نو څه خو دغه نوي ساینسي تفکرات چې دی د هند په وجه شیدا ته رسېدلي وو. دې نه علاوه د شیدا زیات غټ ماخذ قرآن حکیم دی. په دې قرآن حکیم کې ځینې داسې حقایق بیان شوي دي چې د ساینسدانان یې د خپلې مشاهدو او تجربو نه پس ته دریافت کړي نو د قرآن حکیم ښودلی شوو نتیجو سره بالکل سمون وخوري. که هغه په بیالوجي ده، میډیکل ساینس دی، او که هغه فزیکس دی یعنی موږ چې طبیعت ورته وایو، یا د فلکیاتو د علم چې دی اسټرونومي، او یا ځینې نور داسې اړخونه چې په هغې کې جیالوجي هم شامله ده. په دې کې شیدا ځینې داسې خبرې کړي دي چې هغه کړي خو د قرآن حکیم په مرسته دي، خو وروستو نوي ساینس سره سمون خوړلی دی. نو چې سمون یې خوړلی دی نو موږ دا ویلی شو چې د شیدا دغه ساینسي فکر راسپړل ډېر ضروري دي. د شیدا نفسیاتي اړخ چې شیدا د انسان د داخل څومره پوهه لري، مشاهده لري، مطالعه لري، په هغې باندې کار ډېر ضروري دی. د شیدا په شاعرانه ډکشن، اسلوب، دغه په سبک چې د شیدا د سبک ځانګړی ولې دی، هغه کوم خصوصیات یو ځانګړتیاوې دي چې هغه په شیدا کې دي، هغه راسپړل غواړي. دغه شان د شیدا چې کوم د ټولنیز علوم دي، ټولنیز علوم مطلب موږ ورته په انګریزي کې وایو د انتروپولوژي ده، د ارکیالوجي ده، د سوشیالوجي ده یعنی ټولنپوهنه ده، او دا ځینې نور سوشل ساینسز دي.
په هغه حواله هم په شیدا کار پکار دی. نو د شیدا د شاعرۍ ډېر اړخونه داسې دي چې هغه کار ته اړتیا لري. صحیح. ډاکټر صاحب د شیدا بابا شاعري د نورو کلاسیکي شاعرانو لکه رحمان بابا یا خوشحال بابا سره څنګه تړل کیږي ستاسو په خیال؟ داسې ده سمرجانه چې د کلاسیک شاعران چې دي دا ټول ډېر لوی شاعران دي د هنر او تکنیک په حواله. او د هنر او تکنیک چې خصوصي توجه مونږ دې لور ته کوو نو زما د خپل فهم تر مخه یو رحمان بابا او یو کاظم خان شیدا هغه د ټول نه اوچت دي. دی چې د خبره په څومره تکنیکي انداز کې کوي یعنی رحمان بابا به خو بیا یو بل کمال هم کوي چې هغه ډېر ګران تکنیک ډېر آسان کي او هغه سهل ممتنع چې ورته وایي یعنی هغه د ټکو استعمال داسې کوي چې مخې سره ورته توجه نه ځي او خبره اسانه ښکاري خو چې ورکوز شي نو ډېره جوړه خبره او ډېر جوړ ټکنیک وي. شیدا هم دا کمال لري چې د یو ټکي نه بلا ډېرې معنی اخلي هغه داسې شعري رعایتونه داسې شعري نسبتونه داسې شعري تلازمات راوړي چې هغه شعرشناس نه بغیر بل سړی هغې ته نشي رسېدی. شیدا چې کوم هغه د کلاسیکي شاعرۍ هغه پوخوالی دی هغه هم ډېر لوړ دی. نو لکه ما چې اشاره وکړه خوشحال بابا په خپل ځای ډېر لوی شاعر دی د علم مشاهدې او د پراخوالي په لحاظ. خو دلته زه خبره د شاعرانه ټکنیک کوم د شاعرانه هنر کوم. په هنر کې د رحمان بابا او د شیدا سیال نشته. شیدا بیا دا ده چې هغه شاید چې د رحمان بابا نوم زیات پیچیده هنرمند دي خو پیچیده هنرمند معنی دا ده چې هغې دپاره بیا د یو خاص سطحې نکات پکار دی هغې ته رسېدو دپاره د یو خاص سطحې پوهه پکار ده. نو په کلاسیکي شاعرانو کې دا ټول ډېر لوی شاعران دي. د رحمان او د شیدا نه علاوه علی خان د ټکنیک ډېر لوی شاعر دی. حمید بابا د تشبیهاتو د استعارو د نازک خیالۍ د ژورې مشاهدې ډېر لوی شاعر دی. کامګار ډېر لوی شاعر دی. ځینې نور شاعران دي کلاسیکي خو په دې کې زه د هنر او تکنیک په لحاظ که چاته ځانګړي شاعران ویم که چاته انتهایی پوخ او کلک او مضبوط ټکنیک والا شاعران ویم نو یو رحمان بابا دی او یو کاظم خان شیدا دی. ډاکټر صاحب د شیدا طرف ته راځو سوال طرف ته ستاسو په خیال که په نن دور کې په دې جدید دور کې شیدا صاحب ژوندی وی نو هغه به په کومو موضوعاتو باندې لیکل کولی؟ دا ډېر ښه سوال دی او ښه په دې معنی چې دا ښه ده چې تاسو لږ اسان کړی دی چې موضوعات مو یاد کړي چې په کومو موضوعاتو به لیکل کول نو بیا هم سړی څه اندازه کولی شي. خو شیدا به د کم معیار شاعري کوله د کم ټکنیک شاعري کوله په دې خو جواب نشي کېدی. بهرحال زما خیال دا دی چې شیدا څنګه په خپل کلاسیکي دور کې د کلاسیکي دور تقاضي پوره کړي دي یعنی په هغه دور کې تقاضي دا وي چې ژبه به ډېره د لوړ معیار وي علمي موضوعات وي د قرآن او حدیث د علم انعکاس به په شاعرۍ کې موجود وي انسانیت او اخلاقیات به په شاعرۍ کې خاص موضوع وي او شیدا خو ورسره ساینسي او فلسفیانه خبرې هم کړي دي. نو څنګه چې هغه د کلاسیک دور غوښتنې پوره کړي دي ځکه که نن دور کې هم شیدا پیدا وي نو هغه به د نن دور ټولنې ته کتل د نن دور ماحول ته به کتل. نو که په هند کې وې د هند د ټولنې موضوعات به راخیستل که په پښتونخوا کې وې نو دلته خو یو انتشار دی اړې ګړې دی نو دلته به ظاهره ده چې د امن خبره کوله د مینې خبره به کوله د خپل پښتون د بې اتفاقۍ خبره به کوله د پښتنو د خوشحالۍ او سوکالۍ دپاره به یو ارزو لرله. دغه موضوعات فطري و قدرتي و چې په ټولنه کې څه دي چې هغه د شعر برخه جوړه شي. خو دا خو موږ نشو ویلی چې شیدا به په هند کې و که په پښتونخوا کې و نو چې په کومه جغرافیه وي دغه جغرافیې د ټولنې او انسانانو سره تړلي موضوعات چې دی هغه به د شیدا د شعر برخه و. زبردست. ډاکټر صاحب تاسو د شیدا د شاعرۍ نه یعنې څه زده کړه کړې ده؟ یاره زمرجانه دا دومره ښایسته سوال وکړو که نه چې موږ خو اکثر زده کړه د داسې کتابونو نه کوو چې څه په علمي موضوعاتو لیکلی شوي د شاعرانو خلک ډېره کمه زده کړه کوي. شیدا داسې یو کمالي شاعر دی چې ما د هغه د شعر نه علمي مسلې زده کړي دي علمي موضوعات مې زده کړي دي. یعنې که تاسو ووایي که نه چې په نثر کې په شاعرانه اسلوب کتاب ولولي هغې نه به دومره زده کړه نه کېږي لکه د شیدا د شعر نه چې کېږي چې اسلوب څه ته وایي. د غزل نزاکت ما د شیدا نه زده کړو د شاعرۍ د شعري لوازمات ما د شیدا نه زده کړو د مشاهدې ژوروالی ما ته د شیدا د شاعرۍ نه اندازه وشوه
د په فلکیاتو بحث چې شیدا کړی دی که نه د ستورو ذکر دی د سپوږمۍ او د نور ذکر دی ستوري یو بل ته راښکون لري ګریویټي لري د ستورو دا کهکشانونه خو وروستو ساینس دا خبرې واضحې کړي که نه یعنې په 1919 کې چې هبل ټیلیسکوپ په ساینس کې ایجاد شو ایډوین هبل یو ساینسدان دی نو هغې نه پس ته دنیا ته ډېر حقایق مخې ته راغلل چې دا د ستورو دا کهکشانونه دي دا ټولي دي ګروپونه دي خو شیدا په هغه وخت کې 2.5-3 کاله مخکې د دې کهکشانونو د راښکون او د ګریویټي او د ساینسي تناظر خبرې کړي دي یعنې تاسو به حیران شئ د شیدا شعر دی چې یو مصرع خو یې ماته یاده ده انجذاب د کهکشان په کهربا کا د هر چا چې منور د بخت کوکب وي دا وړومبی مصرع ده د هر چا چې منور د بخت کوکب وي انجذاب د کهکشان په کهربا کا اوس د شیدا طور یو څه مشکل پسند دی په دې شعر کې به هم ځان پوهول غواړو کوکب ستوري ته وایي شیدا ټولنیزه مسله او ساینسي مسله دواړه یو ځای کوي په شعر کې بیانوي په 2 مصرعو کې یو خو دا وایي چې د هر چا د قسمت ستوری منور وي د هر چا چې منور د بخت کوکب وي نو هغه ټوله دنیا خپلولی شي خدای پاک دغه په تقدیر کې دغه په قسمت کې دغه د بخت ستوري سره ډېرې خوشحالۍ تړلي یو خو دا خبره کوي خو بله ساینسي خبره کوي چې کهربا نه دی دا ګیا او دا کبل نه دی دې ته وایي کهربا کاه وایي ګیا ته او ربا وایي راښکلو ته نو دا ګیا چې داسې په یو کپړه ومږي که نه نو دا داسې معمولي څیزونه ځان ته راښکلی شي دا ډېر کم د راښکون طاقت دی او یو طرف ته د کهکشانونه دي چې دې کې ډېر شدید د راښکون طاقت دی نو څومره ستوري چې دي زمونږ دا نور دی نو د نور د 9 سیارې ځان سره په راښکون کې کشش کې ساتلي دغه شان د ستورو یو بل په ګریویټي کې ساتلی بیا کهکشانونه دي شیدا وایي چې د چا د قسمت ستوری ښه وي د بخت کوکب یې منور وي رڼا کوي نو هغه د کهربا د راښکون نه دی د دې نه دی د کهکشانونو کار اخلي د کهربا د راښکون کې دومره طاقت پیدا شي لکه کهکشانونه چې ستوري راکاږي انجذاب د کهکشان په کهربا کا په یو کهربا به د کهکشان انجذاب وکړي اوس دا د شیدا یو خبره ده چې دا زده کول مونږ د شیدا د شاعرۍ نه کړي دي او نورې بلا خبرې دي چې هغه د ټولنیزو علومو سره تعلق لري هغه د جغرافیې سره تعلق لري د انسان پوهنې او بشر پوهنې سره تعلق لري هغه د ځمکپوهنې سره تعلق لري هغه مونږ د شیدا د شعر نه زده کړي نو زه داسې ګڼم چې د شیدا شاعري یوازې د شاعرۍ لوستل نه دي د یو علمي دستاویز لوستل دي د یو بحر د یو سمندر چې په هغې کې هر قسمه ملغلرې موندی شي د هغې کتل دي هغې پسې غوطې لګول دي او هغه د هغې ادراک کول دي شیدا ډېر عالم شخصیت او ډېر عالم شاعر و ډاکټر صاحب شیدا بابا ته نازک خیاله شاعر ولې ویلی کېږي او سبک هندي شاعر هغه ته ولې ویلی کېږي او بالکل په شیدا کې خاص خبره همدغه ده دا تاسو چې ذکر وکړو که نه سبک هندي دا د شاعرۍ یو سبک دی یو اسلوب دی یو سټایل دی یو روش دی یو طرز دی یو انداز دی چې دې ته وایي سبک هندي اصل کې د دې فارسي شاعرۍ دغه تعین او دغه تقسیم چې دی په 4 غټو سبکونو کې شوی دی 4 اندازونه دي او دغه 4 سبکونه چې دی په هغې کې یو عربي سبک دی ټول نه زوړ بیا ورسره عراقي سبک دی ورپسې بیا خراساني سبک دی ورپسې او بیا هندي سبک دی دا هندي سبک د ټول نه مقبول سبک دی او د ټول نه زیات د لوړو شاعرانو سبک دی نو په دې سبک کې په فارسي کې ډېر شاعران دي چې په هغې کې بابا فغاني نه دا سبک را شروع شوی دی په فارسي کې او بیا په هغې کې غني کشمیري او طالب امولي مرزا بیدل چې په هغې کې د ټول نه لوړ شاعر دی ابو طالب کلیم دا د فارسي ډېر لوی شاعران دي په اردو کې د سبک هندي شاعر غالب دی په پښتو کې د سبک هندي شاعر چې دی دا د حمید بابا په شاعرۍ کې دغه ځینې ځانګړتیاوې دي خو په کامله توګه د سبک هندي شاعر په پښتو کې کاظم خان شیدا دی او د دې سبک هندي د شاعرۍ د ټول نه وړومبی ځانګړتیا د نازک خیالي نازک خیالي هم داسې چې هر فکر ورته ونه رسېدی شي هر سطحه د دغه خیال ادراک ونه کړی شي
یعنی کاظم خان شیدا او د سبک هندي شاعران چې دي هغه د هر چا شاعران نه دي، یا د په لارو کوڅو کې چې ګرځي خلک د عام ولس چې دی د دوی د سویې شاعران نه دي، دا د پوهو زیرکو قابلو شعرشناسانو خلکو شاعران دي. او هغه ځکه چې هغې کې نازک خیالي ده او نازک خیالي اوس په هر شعر کې د شیدا ده. مثلا شیدا وایي چې ما جامې ورپسې رنګ د ګل په شان کړي لکه بوی هسې مې اووت له آغوشه. اوس دا خو په عام معنا کې خدا دی چې یاره ما د خپل محبوب پسې جامې رنګ کې خو دې زما په لاس رانغلو دې زما نه لاړو. خو نازک خیالي پکې څه ده؟ نازک خیالي دا ده چې د ګل رنګ سور وي، نو شیدا وایي چې ما هم خپل لباس د ده په حصول د ده په ترلاسه کولو لپاره د ګل په شان په سرو وینو رنګ کو. اوس دا ګل چې سور دی او د خپل لباس په وینو رنګ کړی دی، نو پکار دی چې د دې وینو قرباني ورته میلاو شوې وي. قرباني دا و چې کومه خوشبو د ګل په غېږ کې پرته ده چې هغه هم د ګل په غېږ کې پاتې شوې وي، خو دغه خوشبو د دې لباس د رنګ کولو باوجود د ګل نه وتښتي. نو شیدا خپل مثال دا ورکوي چې ما لباس ورپسې رنګ د ګل په شان کو، ما خو ځان په وینو رنګ کو، خو دغه بې وفا محبوب څنګه لاړو مانه لکه بوی هسې مې اووت له آغوشه، لکه د ګل په غېږ کې خوشبو چې پرته وه او د ګل د سور لباس باوجود ترې وتښتېده. زما د غېږې نم آغوش غېږ ته وایي، زما د غېږې نم محبوب د دې باوجود لاړو چې ما لباس په وینو سور کړی دی د ده د حاصلولو لپاره. بیا محبوب ته خوشبو ویل خپله یو ډېره غټه استعاره ده چې محبوب ښکلی وي، هغه سرور ورکوي، هغه خوشحالي ورکوي، د تسکین سبب وي، نو خوشبو هم دا کار کوي او خوشبو د دې باوجود د ګل د غېږې تښتي. نو اوس دا نازک خیالي ده، دا په هر شاعر کې نشي کېدی. یو شعر بل هم تاسو ته وایم چې سرور په مستعار کا شیدا واوره، چې سرور په مستعار کا شیدا واوره د دهقان په دانا رقص د آسیا کا. اوس عام سړی په دې شعر نشي پوهېدی. بالکل شیدا ویل څه غواړي چې سرور په مستعار کا شیدا واوره. دا ځینې خلک دا سرور او مستی هم په قرض اخلي، په مستعار یې اخلي. نو شیدا وایي چې نه داسې نه ده پکار، په انسان کې خپله ولوله پکار ده، خپل صلاحیت پکار دی، خپل قابلیت پکار دی، نو بیا دې مستی کوي. وایي که دا په قرض دا مستی کوي نو دا خو داسې ده د دهقان په دانه رقص د آسیا کا. ګوره اوس استعارې کوم ځای نه راوړي دي. وایي د دې مثال خو داسې لکه د جرند پل نه دی آسیا. دغه آسیا چې دی دی کله په سرور کې په مستی کې چې دی چورلک وهي. نو تاسو دې ته غور وکړئ چې په انساني معاشره کې چې اتڼ کېږي نو اتڼ کې چورلک وي، نو په هغې کې مستی وي، په هغې کې سرور وي. نو د جرند پل سره تشبیه ورکړې ده، خو د جرند د پل دغه مستی او د چورلک او د اتڼ چې دی دا مستعار دی. دا هله کېږي چې دهقان دانه راوړي، که دهقان دانه راوړه پل پې وچورلي، مستی وکړي، اتڼ وکړي، سرور وکړي، خو که دهقان دانه نه راوړي دغسې جام پروت وي. نو شیدا وایي چې که تا کې خپل قابلیت، صلاحیت، ولوله، جوش، جذبه نه وي نو ستا دا سرور مستعار دی. دا هم داسې لکه د جرند پل چې د دهقان دانو ته محتاج دی. اوس دې شعر نه دا معنی راویستل په اسانه نه کېږي، دا نازک خیالي ده. او داسې د شیدا هر شعر چې دی هغه د دغسې استعارو، مشاهدې او د ټکنیک په وجه نازک خیاله دی. ډاکټر صاحب مرکې اخیری سوال طرف ته راځو. د شیدا بابا سره چې کوم یعنی منسوب شعرونه دي آیا د خپل دي او که نه څه اختلاف په دا کې شته دی؟ یو خبره خو دا ده چې شیدا سره منسوب شعرونه ډېر شته نه. د هغې وجه څه ده؟ د شیدا په سټایل کې به بیا شعر وی، نو د شیدا په سټایل کې څوک شعر ویلی شي، د چا پلار یې نشي ویلی. حقیقت بل دا ده چې منسوب شعرونه هغه شاعرانو ته عموما کېږي چې ډېر لوستلی شوی، نو شیدا ډېر لوستلی شوی هم نه دی. یو بله وجه ده چې منسوب شعرونه هغه شخصیاتو ته کېږي چې د ډېرو لوستلو نه پس ته ډېر آسان هم وي، یا د هغه د شاعرۍ غټه برخه آسانه وي، یا په ولس کې مقبول هم وي. نو شیدا هغسې هم نه دی. رحمان بابا چې تاسو ذکر وکړو هغه څه چې مقبول دی، دغه په شاعرۍ کې آسان شعرونه ډېر زیات دي، نو خلک شعر جوړ کړي دا د رحمان بابا دی. په اردو کې احمد فراز مقبول هم دی او آسان هم دی، نو خلک ورپسې شعر جوړ کړي او وایي دا د فراز شعر دی. نو یو خو شیدا سره داسې منسوب شعرونه ډېر شته نه. البته که چېرته کې یو نیم شعر مخې له راوم شي نو هغې تلل پکار دي د شیدا په پیمانه.
زما خیال دی چې د شیدا په پیمانه باندې څوک منسوب شعر د سره جوړولی نه شي. چې د کم معیار شاعر دی نو د هغه معیار شاعر بل پیدا کېدی نه شي. او بیا چې زه د سبک او د اسلوب خبره کوم که نه، دا په دې پښتو کې دوه داسې شاعران دي چې هغه دواړو شاعرانو غوندې سبک لا چېرته کې انسان پیدا شوی نه دی. یو غني خان د هغه چې کوم سبک دی تر اوسه پورې بل غني په هغه اسلوب کې پیدا نه شو. اگر چې خلکو شعرونه جوړ کړي دي او هغه ته منسوب کړي دي، ډېرې ګډې وډې دي، هغه ډېر فضولیات دي او بکواس دي. په دې سوشل میډیا په دې فیسبوک کې داسې ملحدانه کفریه شعرونه راشي او وایي دا د غني خان دي، نو هغه ډېر ناپوهه او جاهل خلک دا کار کوي. غني په سټایل کې شاعري ډېره ګرانه ده، دغه شان د شیدا په سټایل کې د غني نه هم زیاته ګرانه ده. نو ځکه زه به ستاسو د سوال په جواب کې یعنې خلاصه دا ووایم چې شیدا ته منسوب شعرونه ډېر نشته. ډاکټر صاحب په اخره کې د شیدا بابا کتونکو ته، هغه مینوالو ته، خپلو کتونکو مینوالو ته وایي مونږ کتونکو ته څه پیغام داسې ورکړه چې هغوی هم واوري؟ یاره چونکې دا ټول بحث د شیدا په اړه دی، نو زما پیغام به هم د شیدا په اړه وي او هغه دا چې پکار ده چې زمونږ کوم پوهه لوستونکي دي، د ادب سره تړلي خلک دي، څېړونکي، کره کتونکي او شعرشناسان دي، هغوی دې راشي د شیدا دغه ګیله دې ختمه کړي چې شیدا ویلي دي چې د ستورو ماران یې که نګهباني، یعنې دی چې دا وایي چې زما شاعري لکه د خزانې پټه پرته ده، نو پکار ده چې مونږ دغه خزانه راوسپړو، د مارانو نه یې راخلاصه کړو، خلکو ته یې ورسوو، ولس ته یې ورسوو، د شیدا تشریحات وکړو، شرح یې ولیکو، کتابونه پرې ولیکو، بحثونه پرې وکړو. نو زما لوستونکي چې کتونکي چې ما څوک یا لولي یا ما اوري، نو هغوی ته پیغام زما همدا دی چې د شیدا ګیله به ختمو، په شیدا به کار کوو، څېړنې به کوو او د شیدا چې کوم مقام دی د هغه مقام ورکولو هڅه به کوو. ډېره مننه ډاکټر صاحب، بله مرکه کې بیا میلاویږو. ما او ډاکټر صاحب له اجازت راکړو. الله پاک ستاسو مننه.